څرنګه جوړ یې کنه. الریدو اسامه سي په خیر راغلی. الله مننه ډیره، یو جهان مننه چې تاسو موږ مقرر څه ویل غواړئ اسامه سي؟ او کوېسچن مې دا و حمزه صاحب کنه موږ چې لکه کوم د کوزې پښتونخوا پښتانه دي یا خو دي بس خو موږ په دې بره وطن کې د پښتنو ته ډېر پام راشو په دې ثابتولو کې کنه. زه دلته جرمني کې ژوند کوم، ما ته هر شپږم کس داسې میلاو شي د بر وطن چې هغه په ما باندې تنقید وکړي، تنقید را باندې دا وکړي چې تاسو خو داسې ورکو، تاسو داسې وکړو لکه اړي ورکړي پاکستان ورکړي هغه موږ منو، خو لکه دا نه و چې د پاکستان یا امریکې ته ټوپک ما ورکړی یا ورته د هغې د ولس ورکړی، نو له دې به موږ باید څه جواب ورکړو؟ صحیح خبره ده جانه. اولنۍ خبره خو دا ده چې څوک دا تنقید کوي نو هغې دپاره بهترین جواب هم دا دی چې د کوزې پښتونخوا ولس د مجبورۍ لاندې اوس خو نه، خو لکه زمونږ په 1940 کې د مجبورۍ لاندې موږ د پاکستان سیاسي نظام لاندې راغلو. موږ جنګ وبایللو، هغه ټیم کې عالمان او پیران میران استعمال شول، فتوی ورکړي چې څوک پاکستان ته ووټ وانه چې هغه کافر دی. نو هغه د دین لاره هم استعمال شوه، سیاست هم استعمال شو، پروپاګنډا هم استعمال شوه چې د کوزې پښتونخوا خلک یې د پاکستان سیاسي نظام لاندې راوستله. خو بیا امریکې ته اړۍ ورکوله، امریکې سره دا هر څه اړیکې ساتله. نو د دې بهترین دلیل هم دا دی چې ګوره د علم نه، تعلیم نه، پوهې نه پښتانه په لر او بر دواړو کې ساتلي دي. نو کوم چې چارواکه دي هغه چې کومې فیصلې وکړي هغه د ولس او هغه د ځمکې فیصلې نه کوي، هغه مشران د چارواکه کوي. نو که څوک تا ته دا وایي چې ته امریکې ته اړۍ ورکړې او د افغانستان د برې پښتونخوا ځوان درته وایي، نو د هغې لپاره بهترین جواب هم دا دی چې صحیح ده، مثال ستا په دلیل باندې ما اړۍ ورکړې دي امریکې ته، نو زما په دلیل باندې امریکا راغوستې تا ده چې مولا عمر کله انکار وکړو چې اسامه بن لادن نه ورکوبه، نو راوستې خو تا ده دې سیمې ته جنګونه. خو که دا ستا دلیل یې ورته ووایه، په دې کې د جنګ د جګړو هیڅ خبره نشته. خو څوک چې د میدان نیوکه کوي چې تا اړۍ ورکړې دي ورته راوستې تا دی، صحیح ده. خو دا غلطې دي، دا دواړه خبرې غلطې دي. هغه که تا توکې هم غلطه ده او که تا هغه توکې هم غلطه ده. خو دا صرف یو جواب دی چې کله تا تنګۍ یو مثال دلیل نه درکوي او احساساتي خبره ته کوي، همدغه څه ورته ووایه. بس دغه کوېسچن نور خو موږ په ثابتولو ستړي شو. که تاسو په خپله که تاسو ته ویډیوګانې ډېرې ګورم، ستاسو سره په 2023 کې ما خبرې کړې وې، که تاسو ته یاد شي په دې هرسمنټ باندې موږ خبرې کړې وې. تاسو یو را سره څوک ترکیه والا او دغه زنانه وه، یو در سره زنه وه. په هغه وخت کې زما کیمره بنده وه او هغه وخت ما پاکستان کې ژوند کوه، پېښور کې. زه د بونیر سره تعلق ساتم، د بونیر پیر بابا یم. نو موږ خبرې کړې. بیا مې یو موقع وه، ما غوښتل چې ستاسو نه پکې د دې کوېسچن وکړم. نو ډېره ډېره مننه چې تاسو ما د جواب راکړو او ستاسو د وخت راکول ډېره یو جهان مننه. قدرمن اوسئ، قدرمن اوسئ اسامه جان. ښه شپه ولرئ.